السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پرون موږ نوی سبق ویلو په تختی نمبر 100 حروف مقطعاتو کې د الف لام میم نه واخله تر کاف ها یا عین صاد پورې. نن ان شاء الله نوی سبق وایو د طا ها نه واخله تر نون پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. اولنی حرف طا ها. دلته وګورئ ما تاسو ته ویلي چې اول به ګورئ چې مد شته که نه، نو ګورئ مد نه په طا شته او نه په ها، د دواړو نشته، نو دا دواړه به نه اوږدې. دا به څومره اندازې سره اوږدې، نو دوه الفه به اوږدېدې کې قصر کېږي. نو ګورئ داسې طه طه طه. بل حرف چې دی طا سین میم دا یو ځای شوي دي، خو ما تاسو ته اول وویل اول به حرف ته وګورئ چې مدونه پکې شته که نه. نو وګورئ دلته اول، نو ګورئ په سین باندې مد راغلی او بل په میم باندې، او د شد څه کار دی، شد چې راځي د سین او میم یو ځای شوي، نو ځکه وګورئ. او دلته وګورئ مد په سین هم راغلی په میم راغلی دی، په طا باندې نشته. نو کم کم به اوږدې، سین او میم به اوږدوي. ګورئ طاسیم میم طاسیم میم. بل حرف چې دی طا سین دی. ګورئ دلته طا او سین یو ځای شوي دي. ګورئ اوله خبره دا ده چې مد به ګورئ مد شته که نه، نو په طا خو نشته مد، او سین باندې مد شته. وګورئ د مد د علامه او نښه وګورئ. نو دا به څنګه وی، سین به اوږدې سین، نو څنګه به وی طاسین طاسین. بل حرف چې دی یا او سین دا یو ځای شوي دي. ګورئ اوله خبره دا ده چې اول به ګورئ مد، نو ګوره سین باندې مد راغلی، یا باندې مد نشته، یا به نه اوږدې او سین به څه کې اوږدې. څنګه به وی یاسین یاسین. بل حرف چې دی صرف صاد دی، صرف صاد، بل ورسره حرف ټچ نوی نوی. اوس ګورئ په صاد باندې مد دی، یو خو کړه وي که نه داسې کړه، او دا مد دی، مد علامه د نښه ده، نو صاد به اوږدې صاد صاد. بل حرف چې دی حا او میم یو ځای شوي دي، نو حا باندې ګوره مد نشته کړه دی، او میم باندې مد دی، نو کم به اوږدې پکې مد به دا مد په کم حرف راغلی به اوږدې که نه. دلته په میم باندې مد راغلی دی، نو میم به اوږدی. څنګه به وی حامیم حامیم. بل حرف ګورئ حا او میم دا یو ځای شوي دي، مد په کم یو په میم باندې مد راغلی دی، مخکینی حرف په رنګ دی. ګورئ نو میم به اوږدې، حا به نه اوږدې. حامیم حامیم. بل حرف چې دی عین سین قاف، دا درې حرفه یو ځای شوي دي. خو وګورئ اوله خبره دا ده چې مدونه وګورئ پکې. اول په عین باندې مد راغلی دی، عین، سین باندې مد دی، او قاف باندې مد دی. خو دې حرف ته ډېر سوچ وکئ، دا ګران دی په ادا کې. کله وی که نه قرآن کې راشي لکه شورا صورت کې د صورت الشورا اول کې، نو هغې کې اکثر خلک غلطي دی کې کېږي هغې نه. نو دا صحیح طریقې سره یې زده کوي. ویلو کې ګورئ عین سین قاف ته پوره غوږ کې دی. ګورئ عین سین قاف عین سین قاف. بل حرف چې دی
قاف راغلی ځان له بل حرف سره ټچ نشته او مد دی پې ګورئ مد پې راغلی دی نو قاف په اوږد کې قاف قاف. بل حرف چې دی نون صرف نون دی بل حرف سره ټچ نشته او مد دی پې ګورئ نو نون به اوږد کې نون نون. دا نننی سبقو حروف مقطعات ختم شو انشاءالله مونږ به را روان درسونو کې د حرکاتو کم تختی نمبر دی هغه به انشاءالله مونږ شروع کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.